رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل امتیان مخاطبوي هغه امتیان چې د خپلې میرمنې سره نیک سلوک او ښه رویه نه کوي او بهانه یې دا کتلی وي چې زما د میرمنې پلانی خوی خراب دی، پلانی خصلت یې خراب دی، پلانی عادت یې خراب دی، نو بیا نفرت هم ورسره لري او کور کې جنجالونه جنګونه هم ورسره کوي، منځ کې ډېرې خوابتیاوې هم وي. او د هغه کسانو په باره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ډېر شاندار ډېر عجیب نصیحت فرمایلی دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا، و یو مؤمن یعنی خاوندی خپلې مؤمنې ښځې سره بغض نه کوي، نفرت دې نه ورسره لري. که چیرې د ده په نظر باندې د دغې زنانې یو عادت یو خصلت یا یو خوی بد وي، د ده ناخوښه وي، رضی منها آخره، نو په هغه زنانه کې خو حتما یو خوی او خصلت او عادت وجود لري چې هغه باید د ده خوښ وي. هغه بد عادت هغه بد خوی چې په زنانه کې دی هغه ته دې نه ګوري، پر هغه دې صبر وکړي. هغه یو داسې طبیعت وي، یو داسې عادت وي، داسې خوی په هغه زنانه کې وي چې د ده پر طبیعت باندې سم وي، هغه ته دې وګوري. نو د هغه د زنانې سره د ترحم او د مصلحت ژوند تېرول سوه. نو د خاوند سره خدا په شریعت کې ډیره مناسبه ده چې هغه په همدردی باندې او په نیکو اخلاقو باندې خپلې میرمنې ته وګوري او د هغې چې کوم خویونه خوښ و هغه را مخته کړي او کوم چې نه و خوښ پر هغه باندې صبر او تحمل وکوي. هېڅ ورته دا مناسبه نه ده چې د خپل کوروالا څخه دی نفرت وکړي، دی بغض ورسره کوي. ځکه انسان چې هر څومره ښه انسان سي ټول خویونه نسی سمېدلی، ټول نسی برابرېدلی چې یاره دا به نو زما په طبیعت باندې ټول جوړ وای. ممکن انسانان که نارینه وي که زنانه وي په هغې کې ډېرې کمیانې شته. ځکه الله رب العزت جل جلاله خپله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې خلق الانسان ضعیفا، انسان په ضعیفه پیدا کول شوی دی. نو خامخا به یو خوی د ده نه خوښه وي، نو هغه ته دې نه ګوري، هغه خوی ته دې وګوري چې د ده پر طبیعت باندې جوړ وي. د دې تر څنګ د نیکې کورنۍ او د نیک سلوک د همدردي د ژوند الله رب العزت هم حکم کړی دی. رب العزت جل جلاله خپلو بندگانو ته وایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسې له ښځو سره له میرمنو سره په کور کې نیک سلوک په همدردۍ باندې ژوند وکړئ. نو دا د الله رب العزت هم امر سو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم دغه فرمان سو. یو بل حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زنانه یا ښځه دا د پشتۍ څخه پیدا ده، یعنی د پشتۍ د کاژه هډوکي څخه پیدا شوې ده، یو تشبیه ده د هغې سره. هغه سیده کېږي نه، که ته مطلقا په خپل طبیعت باندې جوړی هغه پشتۍ ته سیده کوې و خپل طبیعت ته چې دا باید سیده وي، نو ته به په پشتۍ باندې بل هېڅ څه ونه کړې، صرف ماته به یې کړې. نو خامخا زنانه کې یا په هر انسان کې څه کمیانې راځي، څه کمیانې پکښې وي. اوس که ته غواړې چې هغه ټولې پر خپل طبیعت جوړې کړې، نو خامخا په کور کې جګړه راځي، جنجال راځي، نفرت راځي، بغض راځي، چې د هغې نتیجه به بیا طلاق وي. چې طلاق هغه سخت حکم دی چې الله رب العزت ورسره بغض لري. او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بل ځای فرمایي په حدیث شریف کې راځي چې هغه حدیث امام مسلم رحمه الله نقل کړی په خپل صحیح کې په 2م جلد کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي استوصوا بالنساء خیرا، زه تاسې ته دا وصیت کوم چې د ښځو سره نیک ژوند او ښه سلوک او د خیر ژوند او په همدردي باندې ورسره ژوند تیر کړئ. د دې حدیث شریف په شرح کې محدثین وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا وایي چې اقبلوا وصیتي فیهن واعملوا بها، زه چې کوم وصیت درته کوم هغه راڅه قبول کړئ، د ښځو په باره کې عمل ورباندې وکړئ، د هغې سره نرمي وکړئ، د هغې سره په ښه اخلاقو باندې ژوند وکړئ.
نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل فرمان شو چې باید د ښځو سره نیکی وکړي، د دوی سره نرمي وکړي، د دوی سره همدردي وکړي، پر دوی باندې شفقت وکړي. یعنې ښه ژوند ورسره وکړي، ظلم مو ورسره کوئ، بې ځایه وهل مو ورسره کوئ، بدسلوکي مو ورسره کوئ. دغسې نور چې کم په زنانو باندې هغه ډېر بد تمامېږي. نو یو څوک چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا وصیت مني نو هغه به کامیاب وي. څوک چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وصیت ونه مني هغه به بالکل بیا ناکامه وي. او دا شان په بل حدیث شریف کې راځي په مشکات المصابیح کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې په تاسې ټولو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه اخلاق والا وي او هغه په خپل کور کې د خپل کوروالا سره، د خپلو بچیانو سره، د خپلو دوستانو سره، د خپلو خدمتګارانو سره د نیک سلوک کوي او نرمي ورسره کوي او په اخلاقو باندې رویه ورسره کوي. هغه په تاسو کې بهترین اشخاص دي. او دا شان چې پر ښځو باندې یا په کورنۍ کې نورو اشخاصو باندې یا عام د خپلو دوستانو ملګرو سره رحم کول د دې ډېر غټ اجر دی، غټ بشارت دی په دې باندې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله جل جلاله رحم نه کوي، کامل رحم پر هغه چا باندې چې هغه پر خلکو باندې رحم نه کوي، هغه پر زنانو باندې، پر ماشومانو باندې، دوستانو باندې، په خپل کور کې رحم نه لري، د مؤمن سره شفقت نه لري، حسن ژوند نه لري. خو که چیرې یوه داسې زنانه وي چې هغه د شریعت خلاف ورزي کوي، یعنی کله ناکله حجاب نه کوي او کله ناکله داسې کارونه کوي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو بیا هغې ته څه درس ورکول پکار دی، هغې ته اول نصیحت کول پکار دی. که په نصیحت باندې بیا هم هغه منکرات د شریع خلاف کارونه پرېنښوده نو بیا دې هغې ته په خشکه باندې ووایي. که په خشکه باندې هم هغې دغه منکر کارونه د شرع خلاف کارونه پرېنښودله نو بیا دې وایي چې هغه خپل ځای ترې جدا کړي، هلته د خپلې مېرمنې سره نه وده کېږي، بل ځای دې وده شي. نو چې کله بیا هم هغه زنانه دومره کمکله شي چې په دې ټولو اشارو باندې سر خلاص نه کړي، بیا هم هغه د شریعت خلاف کارونه کوي، نو بیا د وهلو اجازه په شریعت کې خاوند ته شته چې دومره ووهي چې صرف درس ورکوي، نه داسې وهل چې د هغې کې ټپونه جوړ کړي، هغه دومره ډېره ووهي چې بیا تر یوې میاشتې پورې د هغې ټپونه نه جوړېږي. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.